سلامونه ونیکي هیلې. زه مسافر الله افغان ټیک پوهل له واسطه په چوپړ کې حاضر یم. راځئ نن په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې هغه اپلیکیشن چې په هیواد کې بلاک وي، یعنی how to install Android application not available in your country. نو ویډیو شروع کول نه اول هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي، زموږ چینل دی سبسکرایب کړي او د ګومړي تڼۍ دي کیږدي. کله چې بعضې وخت کې موږ یو اپلیکیشن آن کوو په پلی سټور کې، نو موږ ته یو آپشن ښکاره کوي this item is not available in your country. نو څنګه کولی شو چې دا اپلیکیشن موږ خپل سیسټم او یا انډراید موبایل کې انسټال کړو؟ دې لپاره ډېر زیات طریقې دي، خو اسانه طریقه زه تاسو ته ښایم. اول به تاسو وي پی این انسټال کړئ. هر یو وی پی این چې تاسو انسټالوئ نو که هاټ سپاټ شیلډ فار انډراید وي نو ډېره به ښه وي. نو کله چې تاسو هغه انسټال کړئ، پس له هغې هر کوم چې تاسو غواړئ نو هر یو وی پی این کې دا کار کوي. نو پس له هغې به تاسو دې ته ایریا به ورته کنیکټ کړئ، سټیټ به ورته کنیکټ کړئ. زه ریفر کوم چې تاسو باید یو اس اے یونایټډ سټیټ اف امریکا تاسو سلیکټ کړئ او پس له هغې تاسو چې کله هغه سلیکټ کړئ بیا به خپل د موبایل سیټینګ ته لاړ شئ، پس له هغې به اپلیکیشن ته لاړ شئ او بیا به سټوریج ته لاړ شئ او هلته به دا خپل ګوګل پلی سټور چې دی د دې به ډیټا کلیر کړئ او دا به فورس سټاپ کړئ. نو کله چې دا فورس سټاپ کړو او کلیر ډیټا هم کړو او کلیر کیشین چې کړو، نو بیا به تاسو بې ته لاړ شئ او اپل سټور ته. نو هلته به هغه اپلیکیشن کوم چې تاسو ته ښودل شوي وي چې دا نه انسټالیږي، نو تاسو ته به د انسټال ساین به هلته راغلی وي. هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي وي، نو زموږ دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شریک کړئ. که څه مشکل لرئ نو پلیز کومنټ وکړئ او خپل نظرونه موږ سره هم شریک کړئ.